د پښتو مشهوره اداکاره سبا ګل ولې داسې په بد حال ده او هاون ولې پرېښوده او جون یې څنګه تېرېږي. که غواړئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شوئ نو ویډیو را سره تر اخرې پورې وګورئ. د ویډیو کتو نه مخکې درته یادونه کوم که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یې او زموږ چینل مې نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. دوستانو سبا ګل خو به تاسو پیژنئ چې د پښتو ډرامو یو نوموړې اداکاره وه چې د پښتو ډرامو کې به یې کار کوو او ډېرې ښکلې ډرامې به یې جوړولې. سبا ګل خپل د ډرامو آغاز د اسماعیل شاهد د ډرامو نه کړی و چې په ډېر لږ وخت کې یې ډېر شهرت او مینوال پیدا کړي وو. سبا ګل د علمزیب مجاهد یعنې جاناني سره هم ډېرې ډرامې جوړې کړې وې او د ګانو یو البم یې هم کړی و. سبا ګل په آخر ځل د داغ فلم کې ښکاره شوې وه خو بیا چا ونه لیدله. سبا ګل اوس چېرته ده او څنګه ژوند تېروي. سبا ګل د یو یوې کې کار کوي او خپل بچي ساتي او خاوند نه اوس جدا ده. د سبا ګل دوه بچي دي چې یو هلک او بله جینۍ ده. سبا ګل وایي چې زه په خپل بچو ښه تعلیم کوم او د دې پیل ته یې نه راوباسم. دا ځکه چې په دې کې څه پیدا هم نشته ځکه چې کله دې دوران تیر شي نو بیا دې څوک تپوس هم نه کوي. ملګرو دا و د سبا ګل د ژوند حالات چې در سره مو شریک کو. مننه کوم چې ویډیو م را سره تر اخرې پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې دلې الله پاک